دلته سلګونه کسان په رضاکاره توګه راټول شوي ترڅو د ښار په بېلابېلو برخو کې صفایي وکړي. دغه ښار چې د کندهار ښاروالۍ په مرسته زموږ ښار زموږ کور ته نامه لاندې په لار اچول شوی و، پکښې سلګونه د کندهار ښار اوسېدونکو برخه اخیستې وه. نو دغسې حشرونه واضح خبره ده چې ډېر مثبت تاثیر لري او ډېر مثبت انګیزه د خلکو په منځ کې ایجادوي، او هغه ځوانان او هغه خلک چې خپل د ښار پاک ساتلو ته توجه نه کوي، هغو ته پیغام دا دی چې دې برخه کې توجه وکړي او د خپل ښار په پاک ساتلو کې زموږ سره مرسته وکړي، ولې په دې چې ښار بیرته زموږ او ستاسو د ټولو لوی کور دی. دوی خپله په همدغه چاپېریال کې که پاک وي، پاک ژوند به ولري، هوسا ژوند به ولري، او که چیرې ښار ککړ وي او چټل وي، دوی به ورڅخه متضرر وي او تاوان به هم دوی ته رسېدلی وي. په ورته وخت کې د والي مرستیال وایي دوی د خلکو د ذهنیت جوړونې په موخه ښار ته راوتلي او په دې اشر کې یې برخه اخیستې. هغه وایي د ښار پاک ساتل یوازې د ښاروالۍ دنده نه ده، نو باید د ښار ټول اوسېدونکي د چاپېریال ساتنې په برخه کې کار وکړي. موږ نن سره راټول شوي یو، پر هر ورور، پر هر دکاندار، پر هر یوه، پر هر ښاري مې دغه غږ دی چې راسي سره راټول شو. دا یوازې د یوې ادارې د ښاروالۍ حق نه دی چې دوی باید صفاکاري وکړي. د ټولو سره باید په همغږي، باید ټول دغه زموږ ښار دی، باید ټول سره راټول شو او خپل د دکانو که کورونه یې باید صفاکاري وشي. د ښار اوسېدونکي وایي دوی چمتو دي چې د ښار په پاک ساتلو کې خپله ونډه واخلي، خو دولت یې هغه لارې خلاصې کړي چې د خپل امنیت لپاره یې بندي کړي دي. د ښار صفایي ورځ ده، نو ټول ځوانان راوتلي یو، غواړو د خپل کور خپل ښار صفا کړو. دغه پر چا مریض لري او دغه لري نسي پر هغه لاره تللی، هغه سړک یې بند کړي. دوی خو خپل دغه دپاره لاره یې بنده کړي، د بل مسلمان مشکلات دپاره نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپېریال ساتنې نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې ده که چیرې د غازاتو او کاربونونو د غیر معیاري مصرف مخه ونه نیول سي، کیدای سي په راتلونکي کلونو کې به اقلیمي تودوخه د ډېرو خلکو ژوند وګواښي.